د خرې میړه چیرې اس نشي کېدی د خرې میړه څوکي خر د داسې قوم امام چېرته غیرتي نشي کېدی خو چې څنګه قوم دی داسې ملا دی یو ډله یو ورځ راغی چې مونږ د جنده بازار کې د اجراګانو بازار دی مونږ کله کله مونځ کوو نو اجرا مخکې کوو مال ورپسې څوک ولاړي ویل ټول اجراګان مالغه اجراګانو مونږ اجرا پسې کېږي که نو د بېغیرته مونږ هم بېغیرته پسې کېږي که نه د قوم ته وګوره د خلکو ته وګوره وطن ته وګوره بوی او تصور پکې د اسلام نشته نن په یو ملک اسلام راغلی دی چې هغه افغانستان دی په صحیح معنو کې والله که څوک سا اغستو ته پرېږدي ایو خار سڑی با ماں توی چی یار تو سکے لگے ہو جنت منت نہیں ہے انجے باغ بڑی چین تے دوزخ بھی نہیں گا انجے دبکا شبکا ہے سوابہ او سڑے را گرے تبر ور سرو دا سے پسادر کیتا ہو کڑے ماں توی چی بجلیگر ملا تای مالاو زیم تبر رویستو نو زویر ایدم چپ امی نوہی ما ته الواورا په تقریرونو کې د چغې ډېرې جوړې کړي دي او خلک دې په مخ اغستې دي که د جنت نوم دې واغستو نو دا تبر ګوري په دې به دې قیمه کم ما ته وایي جنت میں په دې تبر ټوکړې ټوکړې کړی دی جنت منت نشتا او په دوزخ کې مې خسي خوالی دی او دا خلق را تیاروا چې ولا راځي او داسې لمبې تیروځي جهنم تیار دی او جنتونه نشته نو جنتونه نشته ماما په آرام کښېنئ مونږ دا مولیان چې داسې جنازه وکړو که نه نو په قبر یال دعا وکړئ چې الله ته واړه جنت ورکړي اوس هلته خو تا ماله 10 روپۍ راکړي نو یو ملا ته مې وایي چې خدای دې کور روان کا اته واړه جنت چې تا دې مردار له ورکړه نو مونږ به کم خوازو کل خواته جنت ته دي نو ته واړه دې په 10 روپۍ دله ورکړه دا خو درویزه صاحب نه را روانو نو یو طالب له 10 روپۍ په اسقاط کې میلاو شوي نو هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب مالا ویل هر سړی خپې وغځوي چې زه مړې دې ته وایي ویل دې لوټ ته خو لږ وګوره لوټ نه وی ویل دې لوټ ته خو لږ وګوره قسم په خدای دی چې په مړي کې پیسې ورنه کړي مړي ته وایي یا الله په 2 واړه دوزخ یې کړي چې ختم لی بوزي چرګان پولاونه پې وخوروئ او نغد یې ورنه کوي چې بار روزي نو وایي جلوس بلا فلوس دا ټکی وایي تاسو جلوس بلا فلوس وی بې پیسې ناسته مو کړه هېڅ هم پکې نه ستا کور روان شو په چرګانو په خورولو او وایي پیسه هم پکې یو نه یو کابل ملا و مدرسې ته روانو منو چې ما لاره کې ولیدو نو هغه د یو اجړا جنازه کړې وه نو ما ورته ویل چې خدای دې غر کړه جنازه دې د اجړا ولې کړې ویل قسم په خدای چې کله نه دې جومات کې زه امام شوی ما او څومره مړي پکې شوي دي او الله اکبر کم نو دا وایم چې یا الله یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر دغه د مړي جنازې دي ستاسو په مونږ اعتبار نه کوي کلمه تیره کوي پاسته ګیره دې پرېښې ده ته چې جنازې نیت امام پسې وتړې په زړه کې څه وی څه وی درود شریف وی کېنه وا مرید وایي درود شریف ویم دا ګیرې والا و پکې زه خو د ټوکو خبرې نه کوم او نه د ځانه خبرې کوم جنازه الله ته څه شی دی جنازه الله ته جرګه کول دي چې یا الله مونږ دا ملزم در روان کړی دی مونږ ټول درته جرګه کوو چې دویګاله ورسره مهرباني وکړه د قبر ړومبی شپه اخري خبره واورئ زما دې د خدای په ذات قسمی چې حضرت عثمان بادیرې ته راغی نو جړل به صحابه ورته وایي چې د جهنم خبرې کېږي ته نه جاړې ادیرې ته چې ته راشې ولې جاړې هغه ورته ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر
اول منزل من منازل الاخره. ما در رسول الله نه اوریدلی دي چې د آخرت په منزلونو کې قبر لومبنه منزل دی. کدی کې سړی کامیاب شو عمر له بیړه پار شو، او کدی کې پاتې راغی عمر له بیړه تبا شو. دا لومبه شپه د قبر. خپل چې دی واخلی التا دی کېږدي، خد سنبال کا بیا درنه لیږدي. خپل چې دی واخلی التا دی کېږدي، خد سنبال کا بیا درنه لیږدي. درته براشي د قهر ریږدي، تکیا دی خدای شاه په ګورستان کې. سترګې بنا کړه په لاره سمځه، داسې مزه دا پاکستانیان کله دی داسې دی پته او لا چې دلته ورته دغه لګېدلی ګمبت. سترګې بنا کړه په لاره سمځه، غم استشا کړه ترېنه پسنګ. هرستی ډېر دی ستې نه کم کړه، چشمان درون کا پخپل گریوان کې. مرگ دے په سر دی میرا فقیرا، شته بوخری پزړه توګیرا. آخر بلار شي د دې جایګیرا، غشه نیولې درته کمان کې. توتیان فنا شو لاړ لرمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. عزیزانو ستړی شم، خو الله ته وګورئ. شیعه او سنی دواړه الله ته وګورئ. ودونه د محمد رسول الله او د بیبي فاطمه پشان کوي. د ودونه او مرګونه مړی چې وشي یو ټیډي پیسې خرچ پې نه راځي. د کلي خلک لاړ شي خبرې وکړي او دا خپل جامع کفن. ابو بکر صدیق چې وفات کېدو، بی بی عائشه ورته ناسته وه، ورته بچیا زه چې مړ شم چې ماله نوی کفن راوانه غوندې. ویلې ولې؟ ویل نوې جامې ژوندي اغوندي د زینت دپاره، ستا پلار چې مړ شي د زینت سره څه کار دی؟ چې بل کار به یو وکړي چې د حضور د روضې نه به اجازت وغواړي. که اجازت شو خو ما د هغه په خوا کې خښ کوي، او که اجازت نه شو عام مقبره جنت البقیع ته مې یوسئ. د اجازت غوښتو کې چې صحابت له روضې مبارکې ته حضرت علی د ټولو نه مخکې روانو، او د ابوبکر دپاره اجازت د روضې نه حضرت علی اخیستی دی. او رسول الله د روضې نه آواز وشو چې زما محبوب زر راوړئ، زه خو ډېر وخت نه د هغه په انتظار یم. ما په معراج باس کول غرض او وخت اجازت رانه کو. اجیان څه کوم؟ اجیانو باندې څه کوي؟ خدای دې ټول اجیان مړ کړي. ما درته ویل اجیان څه کوي؟ او ګلونو والا ته موټر ولاړي څه چل دی؟ اتی صاحب را روان دی. اتی صاحب را روان د دې وزیرستان نه صاحب دا دغه راځي دا فلاین کوچ او دا سډټسن او د ګلونو نه دغه څه چل دی؟ اتی صاحب را روان، اتی صاحب را روان. مالدات یان څنګه دي؟ بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد، چې بیرون خانه کردی که درون خانه. کعبه ته چې لاړم آواز راته وشو چې بار دې څه دنیا پلیته کړه چې اوس دننه راغلی. بزمی چو سجده کردم ز زمین ندا برآمد، که مرا خراب کردی تو بسجده ریای. پس مکه مې چې سجده ولګوله، زمکې راته آواز وکړو چې زه دې پلیته کړم چې دا د ریاکارۍ سجدې په ما لګئ. چې حج نه راشي بیا تماشه کوئ جي پوکم ته جوړ شي. په سود یې پیسې ورکړې وې او حج ته روانو. چې حج نه راغی ما ورته ویل دا سود ورته معاف کړه، د سر پیسې به یې درکړي. ویل دا زما تجارت دی، دې سره د حج څه کار دی؟ آرام کښېنئ، قسم په خدای دی چې هېڅ نشته، دا نشته، دا نشته، هېڅ نشته. د ونډې غویان یو مونږ، خو چې ونډه راته وکړي
او سپیګنوي پکې نه باسو د وانډې غویان. نن راته چا د یو سړي خبره وکړه مال هغه چرته دی ویل هغه تښتېدلی دی مال ولي او معمولي غوندې افسر ویل امت 99 بنگلې جوړې کړي 99 مال زه ښه دی تا ګړی د چا و والا چرته یې ونه سمه زه ګړی په لاس نه تړم خو دې ټایم دپاره مې کړې وه کول ښه د معراج باس به تاسو دې خدای ژوندي لري او ما تم دعا کوئ څه شی تارو جبه کې 9 10 11 دیوبند کانفرنس چې دی دیوبند زمونږ ایمان دی دیوبند زمونږ دین دی دیوبند زمونږ مذهب دی. نن په پاکستان او هندوستان کې د دیوبند د شیخ الهند او د مولانا حسین احمد مدنی برکتو چې هغه پاکستان او هندوستان آزاد دي. کل سن خبره اورئ په هندوستان کې ما دا خبره کړې وه مال دا پاکستان چې دی یا هندوستان دا د مولانا مدنی برکت دی دا داغو برکت نه دی چې تاسو نن په اسمان کې کینولی دي دا د حسین احمد مدنی او د مولانا شیخ الهند د مولانا قاسم نانوتوی دا د دې خلکو برکت دی. د هغې کانفرنس به الله دې په خیریت سره وکړي. وایي واب ډواله په بجلي بند کړې وه نو هسې وایم غوږ کې دی غوږ خبرې مه هسې زه د اصولو خبره کوم. په دې 10 ورځې محرم کې چې دا ټول پېښور چراغان جوړ شوی و دې دپاره چا بل ورکړی دی چې ته د دیوبند کانفرنس د بجلی بل غواړې او پیسې غواړې او 15 لکه روپۍ عزیزانو خبره واورئ ستاسو څوک خوښ دی بني آدمو کې او دویم نمبر نه ټول ما ته ګوته ونیسئ چا داسې وکړه چا در کې داسې وکړه او زما تاسو خوښ یئ زما تاسو خوښ یئ په ایمان درته ما ته وګورئ دې خوا وګورئ زما دا خپې په دې خپو درته زه راغلی دا وګورئ اوس به عزیزانو په ډېر آرام او اطمینان الله دې ستاسو زمونږ دین دنیا ښه کي او د خپل قهر او د غضب هم په امان کې وساته او وځئ داسې وځئ ټول. دا پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او دا مونږ خلکو ته جوړ کړي څه دي دې ته د عزیزانو لږ یو څو خبرې دي خو لږ سوچ به ورته کوئ چې په کربلا کې امام حسین سره د ټول خاندانه ځان ولې قربان کړ وجه څه وه آیا امام حسین حکومت غوښتو یا امام حسین لیډری غوښته یا امام حسین دولت غوښتو خبره سوا او جګړه پس شوی وه. عزیزانو د هغې بنیادي نکته یو وه چې د امام حسین تربیت د هغه چا په غېږ کې شوی و چې چا باندې الله پاک قرآن غوندې عظیم کتاب نازل کړی. د امام حسین شان داو چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم امام حسین په د خپلو اوږو باندې کېنولی او په لاره روان نو صحابه وله مخې له راله او وی چې نعم المرکوب د امام حسین سواری خو ډېره اعلی ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه داسې نه وایي، داسې وایي چې نعم الراکب، دا سور چې دی په اوږو دا ډېر ښه دی. دومره مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام حسین سره وه. یزید په خپل دور حکومت کې د قرآن کریم د دفعاتو خلاف ورزي به کوله. امام حسین دا چرته برداشت کولی شو چې کوم قانون چې زما په نیکه نازل شوی دی زما په ژوند کې دی ولې د هغې قانون خلاف ورزي وشي؟ جواب یې ورولېږلو. په جواب چې برابر نشو امام حسین د مدینې نه کډه وکړه او سره د باله بچه راغی په کربلا کې ورته ډیره شو. جنگ شروع شو. یزید په هیڅ قیمت منله نه. عزیزانو تمام خاندان د امام حسین د کربلا په میدان کې قربان شو. لسم محرم چې و امام حسین یوازې پاتې و. دی چې د خیمې نه راووتو نو د امام حسین خور دا بی بی زینب هغې چې وکتل څه وخت کې چې امام حسین د تورو په ضد کې گیر شو نو د خیمې نه بار رامنډې کړې. چې بار یې رامنډې کړې امام حسین جنگ په ځای پرېښو او رامنډې کړې او دا د لاسه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته وی چې بے پردگی دو قسمه ده. یو بے پردگی دا ده چې ته په خپل اختیار پرده لرې کې او بربند کې ځان او بار روزې، او یو بے پردگی دا ده چې ته په زور راوویستی شي او بے پردې کړی شي. که په خپل اختیار دې ځان بے پردی کو پرده دې ماته کړه نو الله به سزا درکوي، او که بے اختیار بے پردې کړی شوی په زور ظلم او په جبر سره نو الله به جزا درکوي. دا وصیت امام حسین د کور زنانو ته په هغه وخت کې کوي چې په کومه ورځ ملت پس د سر پرې کېدو خطرم ده او ښځو ته دا وصیت کوي. نن دوله دنیا کې وګورئ دا وصیت به چېرته چا ښځو ته کړی یا وبې کی؟ اول شیعو نه دا تپوس وکئ چې امام حسین خو د سر پرې کېدو په ټایم کې خپلو ښځو ته د ستر تلقین کړی او تاسو په ټول محرم کې ستاسو د ښځو څه حالي؟ سنیانو ته ووایه سنیان. د دې سنی سره یو بل ټکی هم دی خو زه په دې منبر ویلی نه شم. دې سنیانو ته ووایه چې ستاسو ښځې په محرم کې کوم ځای ګرځي؟ د شیعګانو امام باړو ته ورځي، د هغې د آس لاندې تېرېږي، د هغې جنډو ته چې دی پاس ګوډاګي تړي چې زوی مې وشي. دا د سنیانو ښځې. نو دا محرم منل چې دي سنیان دی ته وایي یا شیعګان دی ته وایي. بی بی فاطمه چې مړه کېږي وصیت کوي چې زما جنازه چېرته د ورځې اوچته نه کوي، ځکه هر ټایم مړه شومه زما جنازه به د شپې اوچته وي چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه. نن ستا په ملک کې د ښځو څه حال دی؟ تاسو د دې قابل یې چې محرم څوک پکې شربت وکړي او څوک پکې خیر پوخ کړي، ملا ته ولیږي جومات ته، څوک پکې حلوا پخه کړي. څه چل دی؟ محرم دی. دا اوبه ولې شربتونه ولې شوي؟ امامان تږي مړه شوي، امامان تږي مړه شوي. ته خدای دې څټه وباسه. امامان تږي مړه شوي دي نو دا شته شربت هغې ته رسي. نو مونږه محرم مناول چې دی هغه دې ته وایي. بنیاد ته نه ګورو چې امام حسین سر او مال علی اکبر واده په کربلا کې شوی، دلته محرم کې واده نه کوي خلک. ولی؟ وی محرم دی که نه؟ امامان شهیدان شوي دا ټیک وایي.
ځکه چې د دې واده خو د ډمانو نه زیاتی که داسې واده چې هلته نکاح وتړو رای ولاو نو دا واده خو په کربلا میدان کې هم شوی د شاه قاسم واده د کربلا په میدان کې نه شوی یو خیمې نه یې راوویسته او بلې خیمې ته یې ننویسته او نکاح وتړل دا د کربلا په میدان کې یو بزرګ وایي که نه وی د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مزه زمانا هلته ډولی راله واده یې وشو اول ته آواز ورته وشو چې میدان ته راوځه ښځې سره یې لا خبر هم نه ده کړې نه بیبي ورته وایي چې د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مزه زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ پلور زی زلمه نسکور زی پستر ګړون شچ سوک داسې شاهزادگان وجنی دا مظلومان وجنی علی اکبر او شاه قاسم واده شوی دی او میدان ته منډه کړه نو زما عزیزانو د دې بنیاد ته فکر وکړئ چې دا جنگ شوی په څه جنگ شوی په دیو چې قرآن کې کوم قانون الله ذکر کړی دی داغه قانون یزید ته خلاف ورزي کوي نو امام حسین په سر او مال قربان کړو او د یزید حکومت یې ونه منل نو مونږ مو ځان ته سړي وایي مونږ په 50 کاله کې د قرآن چې څومره بې عزتي کېدی شوه هغه ستا په ملک کې شوې ده مونږ دا حکومت منلی دي که نه دي وایي منلی دي که نه هر یو چې راشي هغه زمونږ د مور میړی هر یو چې راشي که ښځه راشي او که سړی راشي او که اجړا راشي او که کټسری راشي او که هر څه راشي مونږ ملیان هم ورسره ملګري شو چې ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه مونږ هم ورسره سړي ما ته وویل تاسو ولې داسې مال خبره وه دا ملک خدای ټول جوړې جوړې پیدا کړی دی